بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پشتنه کړې ده چې د خواش سره د لاس روغبړ کول څنګه دي. دا ځینې خواشیانې زوم پر تندي باندې مچوي یا هم ژور ته د خسره سره د لاس روغبړ کول یا پر لاس باندې مچول دا د شریعت پرونه کې څنګه. محترمو عزتمنو، خواش او خسر په اصل کې دا په حکم کې داسې دي لکه خپل مور و پلار. اسی فی نفسه خود هغه سره روغبړ کول لاس مناول دا جایز دي، مگر جدید معاملات شریع احکام جلد نمبر 3 صفحه نمبر 88 هغه دا لیکلي دي چې جایز خودي، لیکن پدې کې یو خطره هم سته. د هغه سره لاس مناول د لاس روغبړ کول دا کې د یو خطرې ګنټي هم سته. کچیر خدا نه خسته د یو طرف سه شهوت را پورته سو، دا لاس مناویدل خو په میانځ کې څه کپړه نه وي، بلا حیل وي، نو د دې څه غټې خطرې پیښې شي. یعنې دا بیا کېدلی سي چې هغه ښځه پر خپل خاوند باندې د همیشه دپاره حرام سي. طلاق خو داسې وي چې طلاق ورکي بیا به نکاح سره وتړي، لیکن دا حرمت مسحرت چې کم دی د همیشه دپاره حرامه وي. او بیا ځینې کسان داسې وي چې هغه د شرم څه یا د بل شي څه غږ نه کوي، نو همیشه په ګناه او په حرامو کې مبتلا وي. نو ښه خبره دا ده نن سبا په دې پرفتن دور کې چې د رشتو هم هېڅ خیال نه ساتله کېږي، ځکه موږ له مسایل راځي قریبې نږدې رشتې هم په دغسې افتونه کې مبتلا سوي چې د بیانولو نه دي. نو غوره او بهتره او ښه خبره دا ده چې نه دې لاس سره ملاوي، نه دې پر تندي باندې مچوي. احتیاط په دې کې. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 290 ډېر شان داسې وي چې جایز وي، لیکن انتظامي امور د احتیاط پر بنیاد باندې شریعت د هغه څه منع کوي. نو باید د انتظامي امور د وجې څه یا د احتیاط د وجې څه د دې څه ځان وساتله سي. والسلام.